د زیګموند فروید له نظره د شخصیت جوړښت. زیګموند فروید چې د 1855 څخه تر 1919 کلونو کې ژوند کاوه، فرایبورګ موراویا کې زیږېدلی و، خو هغه د خپل ژوند 80 کلونه په ویانا کې تیر کړي دي. فروید په ارواپوهنې کې د پام وړ کارونه کړي او د شخصیت جوړښت یې هم د دې کار یوه نایابه هڅه ګڼل کیږي. د فروید په نظر شخصیت له دریو لویو سب سیستمونو څخه جوړښت موندلی دی: ایډ، هغه، ایګو، زه او سوپر ایګو، هغه ویلی وو. که څوک په اروايي لحاظ سالم بولو، نو یادې سوي درې برخې به پکې همغږې وي او د یادو سیستمونو ترمنځ به یې ګډه همکاري هم موجوده وي. د ایډ ټول کار دا دی چې د داخلي او بیروني تحریک په وجه په بدن کې رامنځته سوي هیجانات او ټینشنونه ژر له منځه یوسي. په دې معنی چې د ژوند اساسي اصلونه چې فروید به ورته د خوند اصلونه ویل ارضا کوي. ایډ اخلاق، ارزښتونه، منطق او استدلال نه مني، بلکې د خوند له اثر سره په رابطه یوازې د غریزي غوښتنو ارضا کول غواړي، یا دا چې خپله غوښتنه په عمل یا په خیال کې پوره کړي، او یا دا چې ایګو ته تسلیم سي، چې په دې صورت کې ټینشن د دې پر ځای چې سم د واره له منځه ولاړ سي تړلی پاتیږي. فروید به ویل ایډ د شخصیت تیاره برخه ده چې لاس مو نه ورته رسیږي، او دا کم معلومات چې هم د ایډ په باره کې لرو د خوبونو او د عصبي ګډوډیو له مطالعې څخه ترلاسه سوي دي. خو بیا هم ایډ عملا هغه مهال لیدلی سو چې یو څوک په یوه غیر عقلاني عمل لاس پورې کوي. مثلا هغه څوک چې هڅه کوي یوه لویه ډبره له کړکۍ څخه لاندې وغورځوي، یا هغه چې یو څوک غولوي او یا پر چا د جنسي تیري اراده لري، د ایډ تر اغېز لاندې قرار لري. همدارنګه هغه کس چې تل د خیالونو په نړۍ کې غرق وي او په هوا کې ماڼۍ جوړوي، د ایډ تر کنټرول لاندې وي. ایډ د فکر په نوم څه نه پیژني، بلکې یوازې غوښتنه کوي او سم له واره عمل کوي. کله چې کوم څوک وږی وي، نو د خوړو تصور د هغه لوږه نسي ختمولی. همدارنګه که کوم څوک شهواني سي، نو خیال پلو ورته د جنسي تندې د خړوبولو وسیله نسي جوړېدلی. له بلې خوا د دې غریزو د اشباع کولو لپاره غیر عقلاني او سملاسي عمل سړی د بهرنۍ نړۍ د مجازاتو سره مخ کوي، چې دا په خپله بیا ټینشن زیاتوي. همدارنګه انسان یوازې په کوچنیوالي کې د لویانو له څارنې برخمن وي، خو کله چې لوی سي اړ دی چې خپلې غوښتنې او احتیاجات په خپله رفع کړي، په خپله ځان ته خواړه پیدا کړي، جنسي غریزه پوره کړي او د ژوند نورې ضروري اړتیاوې پوره کړي. د دې کار لپاره اړ دی چې بهرني واقعیتونه په پام کې ونیسي او ورسره تطابق وکړي، یا دا چې ورباندې غلبه وکړي او څه چې ورته پکار دی له نړۍ څخه یې ترلاسه کړي. د وګړي او چاپیریال ترمنځ داسې معقولو اړیکو د ټینګولو لپاره یو بل اروايي جوړښت پکار دی چې ایګو ورته وایي. ایګو د خوند اخیستلو اصلونو ته تابع نه دی، بلکې د واقعیت اصلونه مني. واقعیت هغه څه دی چې په عین ډول وجود لري. د واقعیت د اصلونو موخه دا ده چې د ټینشن له منځه وړنه تر هغې وځنډول سي تر څو چې یې ارضا کولو لپاره اصلي او حقیقي شی پر مناسبه لاره په لاس ورسي یا رامنځته سي. مثلا کوچنی باید دا زده کړي چې لوږه په هر شي له منځه نه ځي، او تر هغې چې خواړه ورته نه وي رسېدلي باید لوږه وزغمي، نه دا چې هر څه خولې ته ننباسي. دا معنا چې کوچنی باید د خوړو شان وپېژني او د ترلاسه کولو لپاره یې سالمې هڅې وکړي. همدارنګه د شخصیت درېیمه اصلي برخه د سوپر ایګو په نامه یادیږي، چې د شخصیت اخلاقي او قضایي برخه ګڼل کیږي. سوپر ایګو د وګړي په شخصیت کې د ټولنې د ایډیالونو او دود سوي ارزښتونو استازی دی، چې له مور او پلار څخه کوچني ته لېږدول کیږي. البته دا باید په یاد ولرو چې د کوچني سوپر ایګو د مور او پلار د کړنو انعکاس نه دی، بلکې د هغوی د سوپر ایګو انعکاس دی. د سوپر ایګو په جوړولو کې پر مور او پلار سربیره د ټولنې نور عوامل هم رول لري، مثلا ښوونکي، روحانیون، پولیس او هر هغه څوک چې تر کوچني لوړ مقام لري. دا ټول د کورنۍ نقش لري. د دې مقاماتو او عاملونو پر وړاندې د کوچني عکس العمل ډېر ښکاره دی. کوچنی هماغسې چې وړاندې د مور او پلار اخلاق خپل کړي وو د ټولنې ارزښتونه راخپلوي. د سوپر ایګو لومړنۍ دنده د هغو امپلسونو کنټرول دی چې ټولنې ته زیان اړوي، لکه تجاوز او تیری او جنسي امپلسونه. ایګو له ایډ څخه منشا اخلي او سوپر ایګو د ایګو پر اساس رامنځته کیږي. د وګړي د ژوند په اوږدو کې دا درې واړه سیسټمونه د یو بل سره په ملګرتیا او پر یو بل له متقابلې اغیزې سره پایي.